هرات کې خلک د امنیتي پیښو د زیاتوالي او د امنیتي وضعیت د ټکنۍ کېدو څخه په دې ولایت کې سر ټکوي. د هرات دا اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنیو پیښې تر بل هر مهال زیاتې سوي او د ښاریانو ورځني چارې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښاریان همدارد څرګندوي چې وسلوال اغلاوې، سړي تښتونه، سازمان سوي جرمونه ډیر سوي او د حکومتي چارواکو د بار ژمنو سره هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی لیدل سوی. دا په داسې حال کې ده چې د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د ښاري نظم او امنیت د ټینګښت او تعمیل لپاره یو لړ امنیتي تدابیرو د نیول کېدو څخه خبر ورکوي چې په وینا د دې پلان په پلي کېدو سره به رغنده امنیتي بدلون رامنځته شي. هرات کې خلک او مدني فعالان په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنیو پیښو د زیاتوالي څخه شکایت لري او وایي چې د مسؤلینو د بار ژمنو سره بیا هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې هیڅ ډول رغنده بدلون نه دی لیدل شوی چې امنیتي چارواکي د خلکو د سر او مال د ساتلو او ډاډمنې امنیتي فضا د رامنځته کولو مسؤلیت لري. دوی غوښتنه کوي چې دولت د خلکو او ښاریانو امنیت ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوټلي او رغنده ګامونه واخلي. بیشتر اختطاف‌ها و سرقت‌ها اینا از طریق همین موتورهای ویشی صورت میگیره چون یک تچک و اسناد چیزی نداره به دولت خیلی راحت توسط از سرقت مسلحانه و اختطاف اینا رو انجام میده. خدایی از روزی که موتورهای ویشی هم زیاد شده، هم تصادفات زیادتر شده، هم سرقت‌ها بیشتر شده. باید این موتورهای ویشی هم داخل شهر یا اسناد شوه یا جمع آوری شه، یک مدرک بزنا باشه، چون که نفر تصادف میشه اسناد مدرک از این معلوم نیست بخوب یک طرف میگرزه. از دولت خواهشمندم که راجع به این محترم یک تصمیم بگیره چون که ازدحام شهر هم کم شه، کمک قانون منتر شوه. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالان د هرات ښار امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه ګڼي او وایي چې امنیتي مسؤلین د خلکو د امنیت لپاره باید داسې رغنده تدابیر په لاس کې واخلي چې هم د امنیت په برخه کې مؤثر تمام شي او هم ولس متضرر نشي. ما امیدوارم که در قسمت وسایل که بدون اسناد یک برنامه برای نظاممند ساختن اینا روی دست گرفته بشه. حالا بحث جمع‌آوری شاید مشکلی به وجود داشته باشه، اینا یا بایومتریک شه یا سایبا از اینا به درستی شناسایی شه. مشکل اصلی اینه که اینا به نام کسی ثبت نیست و متاسفانه در قسمت خرید فروش از اینا کدام طی مراحل مانند موتورهای قانونی صورت نمیگیره. امیدواریم از این سلسله برنامه‌ها ما داشته باشیم. بله میتونه جلوگیری از تردد موتورهای یعنی اشترنگ راسته یا خلاف دست برای بهبود وضعیت امنیتی در ولایت هرات کمک کنه. همدې حال کې د هرات ولایتي شورا او د سیمې اداري مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خلکو د ډاډمن امنیت د بېنظمیو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیول کېدو څخه خبر ورکوي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي وایي چې د ښاري نظم د سمبالولو، د امنیت ټینګښت او خلکو ته د ډاډمنې امنیت فضا د رامنځته کولو لپاره لازم تدابیر او پلانونه په لاس کې اخیستي چې په دې سره به رغنده او مثبت بدلون راشي. وسایت یک بخشی از رو ابلاغی است و یک بخش بسیار خرد پلان امنیتی شهر هرات است. وسایت بدون اسناد عبور و مرورش در شهر در 15 ناحیه استاد می باشه و در عین حال ما دو استراتژی داریم. یکی وسایتی که دست پاکستان است او کلا استاد میشه که او اسناد هم داده نمیشه. موتورایی که به نام ویشی گفته میشه چون که سرمایه هنگفت مردم در او چیز است، سرمایه گذاری کردن، او در مرکز سرش کار میشه که ما را اجازه بتن که جواز سیر بتیم، پلیت بتیم برشان. دا یادولو وړ ده چې د هرات پوځي شورا د دې ولایت د امنیتي تدابیرو زیاتولو او ښاري نظم د سمبالولو په خاطر اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې د امنیت د تامین په خاطر د عملیاتو د اعلانونو ترڅنګ د ښاري نظم د سمبالولو لپاره د ویشي او بې اسنادو موټرو او پاکستان لاسګاډو د ټولولو خبر هم ورکړی چې د هرات ښاریانو غبرګونونه یې راپارولي دي. د هرات ښاریان وایي دولت باید داسې پلانونه طرحه کړي چې د ولس په زیان نه وي او د امنیت د ټینګښت لپاره هم ګټور وي.